نیروپا او رویش په ماښام کې ګرځېدلو سره یو کنډر ته دننه کیږي. دواړه د موسم نه خوند اخلي. رویش څومره یخه هوا لګي که نه؟ او نیروپا او موسم هم څومره ښه دی، لیکن یار زه یاریږم. څنګه یاره رویش؟ نیروپا موږ دواړه واړه ماشومان یو او ګوره ماښام هم کیږي او موږ څومره لرې راغلي یو. اوه هو رویش ته ډېر یاریږې. ها صحیح ده، راځه کور ته ځو. دواړه ځي او تیز باران شروع کیږي. رویش کنډر ته دننه ځي. باران ډېر تیز دی. دواړه کنډر ته دننه کیږي. یار باران به کله ودرېږي، نور هم تیزیږي. او یار دا نور هم تیزیږي. نیروپا دومره وایي چې یو غټ بوټی د کنډر په دروازه کې رالړه کیږي او دروازه بندیږي. اوس به موږ څنګه بار وځو رویش؟ یوه نه یوه لار به موږ وګورو. راځه دننه یې ګورو رویش چې کومه لاره شته. دواړه په تیاره کې ځي. دواړه یوه رڼا ویني چې ډېره تیزه وي. نیروپا دا به څه وي؟ راځه چې ویې ګورو. مګر څنګه چې دواړه نږدې ورځي رڼا ختمیږي او د ډز غږ راځي. رویش دا د څه شي غږ؟ نیروپا شاید چاته زموږ د مدد ضرورت وي، یو ځل به یې وګورو. ته لیونی شوې؟ ولې تا د ګولۍ غږ وانه اورېدو؟ یار شاید څوک زموږ په شان ګیر شوی او د مرستې لپاره یې ډز کړی وي. سمه ده چې ته یې نه منې، راځه چې ویې ګورو. دواړه په یارېدو سره روانېږي. لږ تللو سره نیروپا ودرېږي. هغه رڼا د دې ځای راتله. رویش هلته وګوره، یوه غټه رسۍ پرته ده، هغه طرف ته وګوره. او هغه هلته ځي. ای نیروپا دا خو مړه شوي ماران دي. دوی به چا مړه کړي وي؟ مارانو سره هم د چا څه دښمني؟ راځه دوی جګو او ښخوي. رویش ماران په کنده کې اچوي او د هغې د بره وچ لرګی ږدي او روانېږي. مګر ګوري چې نیروپا په ډېر غور سره ګوري. څه ګوري نیروپا؟ هلته څه دي؟ رویش وګوره، هغه کاڼي د سرو زرو په شان چمک کوي. نیروپا راځه ځان سره یې کور ته به یوسو. نیروپا او رویش د هغې خوا ته ځي. دا ښایسته تیږې دومره سپکې ولې ښکاري؟ داسې ښکاري چې په دې کې څه وي. یار ته څومره بې عقله یې. ته اوس هم نه یې پوهه چې دا د څه هګۍ دي. مګر د سرو زرو هګۍ هم د چا وي؟ الله پوهېږي په دې دنیا کې به د چا وي. راځه بیا یې ږدو، داسې نه چې څوک زموږ د وجې پریشانه شي. راځه موږ یې ځان سره وړو او خپلو ملګرو ته یې ښیو او سبا به یې بیا راوړو. سمه ده، دا ماته راکړه او لاره وګوره. اوس تیاره کیږي. هغه وینه شاید هغه د ځای نه د بهر تللو لاره وي. دواړه د بلې لارې نه راوځي او د خپل کور طرف ته ځي. کور ته تللو سره ماښام کیږي. رویش زر زر راځه. رویش زر زر مالوچ خواره که، موږ پکې هګۍ ږدو، د سرو زرو هګۍ. نیروپا هګۍ په مالوچو کې ږدي او دواړه څملي او هغې ته ګوري. نیروپا یار دې کې به څه وي؟ د دې نه به د سرو زرو مرغۍ راوځي. د سرو زرو مرغۍ نه وي لیونیه، د سرو زرو هګۍ اچولو چرګه مې په رښتیا لیدلې وه. دواړه خبرې کولو سره ویده کیږي. سحر کې ویني چې دواړه هګۍ ماتې شوي دي. د سرو زرو پوښ مات دی. نیروپا او رویش نه پوهېږي چې د شپې څه شوي. رویش ما تا ته ویلي وو چې نه یې راوړو، لیکن زموږ د غلطۍ د وجې دا ماتې شوې. نیروپا هګۍ ماتې شوي نه دي، د دې نه بچي راوتلي. که هګۍ ماتې شوې وې اوس به هر څه دلته پراته وې. زه چې ویې ګورو چې د دې نه څه هم راوتلي په کور کې به پراته وي.
نیروپا او رویش یې ډېر ګوري مګر څه هم نه پیدا کېږي. اخر دواړه ستړي کېږي او کښېني. رویش موږ په رښتیا غلطي کړې د دې راوړلو سره. نیروپا څه چې شوي هغه خیر که راځه چې د کور کار وکړو. او دواړه د کور په کارونو کې بوختېږي او د شپې دواړه د ویده کېدو لپاره ځي. په خوب کې نیروپا ته ښکاره کېږي چې څوک د هغې ګوته سره کار لري. هغه سترګې کلابوي او یوه چغه وهي. نیروپا څه شوي ولې؟ نیروپا څه هم نه وایي او یو طرف ته اشاره کوي. رویش هم ویني او یریږي. نیروپا دا خو د مار بچی دی، دا خو د هګۍ نه بار نه راوتلی دی، شاید زه خوړلم. نیروپا مار چاته هېڅ هم نه وایي، راشه زما خواته، زه تاته هېڅ هم نه وایم. رویش هګۍ خو دوه وي مګر دا یو دی، ولې ملګریا هغه بل چېرته دی؟ په دې اورېدو سره مار د هغه د لاس نه ښکته کېږي او یو طرف ته ځي. دواړه پوه شو چې دا دوی د خپل ملګري خواته بوځي. دواړه هغه پسې ځي. رویش دی خو موږ دومره لرې راوستو، نور به مو چېرته بوځي؟ دومره لرې ځای دی. نیروپا غلطي هم زموږه وه، اوس به موږ دوی دواړه خپل کور ته بوځو او د دې لپاره به موږ ځو. اوس چپ چاپ ځه. مار لږ تللو سره ودرېږي. نیروپا ویني چې هلته یوه زخمي جینۍ پرته ده چې بې هوشه ده. رویش زما مرسته وکړه، دې جینۍ لپاره اوبه راوړه. رویش په منډه ځي او په یو پاڼه کې اوبه راوړي او د هغې جینۍ په مخ یې اچوي. هغه جینۍ په هوش کې راځي. تلو سره جینۍ په چغو کېږي. ناګیش! نیروپا او رویش یریږي. څوک یې ته؟ زه ناګین نرګیش یم. ناګیش چېرته دی؟ زه دلته یم نرګیش. او هغه مار یو هلک باندې بدلېږي. ناګیش ته خو صحیح، هغه بابا خو تاته څه ونه ویلې؟ هغه زما نه ټوله طاقت واخیستو، اوس د یو څو دقیقو دپاره زه دقسې اوسېدلی شم. نرګیش او هغې تا سره څه وکړل؟ ناګیش زما پرېږده، لیکن زه به اوس د یو څو دقیقو دپاره ژوندی پاتې کېږم. زه خپل ټول طاقت تا ته درکوم او زه به تا سره د لیدو دپاره بیا راځم. نه نرګیش، تا ته به څوک څه هم ونه وایي. موږ دواړه به یو ځای اوسو. ناګیش ته عبادت وکړه، 15 ورځې بعد زما ټول طاقت به تا ته درشي او زما ځان سره کېږده. زه چې بیا راځم نو زه به خپل جسم چې وینم ما ته به ټول هر څه رایاد شي. زه به بیا راځم ناګیش، او د ناګین په شکل کې به راځم ناګیش.